په خیبر کې د پښتون تحفظ مومنټ یوه جرګه روانه ده چې دوی قامي عدالت ورته وایي. دا باندې پولیس تشدد وکړ، مرګونه پکې وشول او زخمیان پکې وشول. نو دا زخمیان او مرګونه دا ټوله کیسه په جرګه شروع کولو نه مخته وشول، له شروع نه وه، مطلب په 11 شروع کې. په دې کې دې جرګې ته د جنوبي وزیرستان نه چې کوم خلک راتلل، د بل ځای نه د بل ځای نه، د ټولو ځایونو نه هلته پولیسو پابندي پرې ولګوله، نه یې پرېښودل. ځینې ځای کې د ټیر ګیس پرې وویشت که نه، زهریلا ګیس مختلفو ځایونو کې پرې ویشتل، او بیا خلک هم پکې زخمیان شوي دي. د واڼه کې پکې هم ځوانان پکې شهیدان شوي دي چې کله هغه زخمیان شوي دي. نو دا کسانو بیا پیدل مارچ وکړ، ډېر سفرونه یې وکړل که نه. یو خو دا خبر شو. بیا مونږ 3 ورځې مخته 4 ورځې مخته ډي خان ته تللو. نو سهار ټیم و داسې 12 بجې به وي، 1 بجه به وي، داسې شاوخوا. نو دا سیپیک چې دی موټروی ډي خان ته ځي اسلام آباد نه، په دې کې ما ول د یو کس نه کلاشنکوف د روډ په منځ کې تیر شو. ما هارن ورکړ، ما چې داسې چې خوږ نه شي. بیا مې چې وکتل 8-9 کسان و، د ټولو سره کلاشنکوف و، د ټولو سره په لاس کې و. نو ملګرو ته مې وویل ها چې ښه دا خو کیسه دلته هم ما خیال دی اوس ورځ ته هم راغله، شپې خو ده. مثلا دا د ډي خان چې کوم پټۍ ده، ډي خان یا د کولاچۍ او داسې لکي مروت، دغه ټوله تر بنو پوره دا د اسلوالو په قبضه کې ده، د ټي ټي پي او د ګوډ او د بیټ چې ته کوم ورته وایې، نو د دې په قبضه کې ده. چې کومه نوې ضلعې دي د دې نه خو تاسو خبر یې چې د باجوړ ټارګټ کیلینګ او د سوات کې کیسه چې هلته پولیسو کې وشول. بیا تاسو د جنوبي وزیرستان نه هم خبر یې چې ټي ټي پي په کم ځای کې ژوب کې هم پرون حمله شوې ده په اف سی باندې د ټي ټي پي لاړخه. مثلا دا ټوله پارټۍ داسې په ذهن کې وساتئ. او بیا د په پوله باندې اوړي را اوړي بې تپوسه بې غنه. نو دا خو دوم خبر شو. درم خبر دا دی چې دلته د پاکستان وفاقي وزیر داخله محسن نقوي پریس کانفرنس کړی دی. نو پریس کانفرنس کې خو ظاهره خبره ده د نوکري ده، د ډیپټي ده، دا به یوه خبره کوي، خو چې په کوم انداز کې کړی دی تاسو بیرته وار ووئ. په ده کې د پنجاب چې کوم غرور دی هغه ډېر ښکاره پکې معلومیږي. پریس کانفرنس کې څه و؟ پریس کانفرنس کې دا و چې په پی ټي ایم باندې پابندي لګېدلې ده. نو په پی ټي ایم چې څه هم کوي، پښتون تحفظ مومنټ چې څه هم کوي، څه هم سرګرمیانې دي، دا ټولې د پاکستان آئین او د قانون خلاف دي. نو بیا به څه کېږي چې په دوی خو دا پابندي دا ده هر څه هم کوو، فورس استعمالو، ولو به وجنو به وغیره وغیره، دا په مختلف انداز کې وویل شول. خو چې څوک د ده مرسته کوي، د دې جرګې د دې مرسته چې څوک کوي، د هغو به شناختي کارت، پاسپورټ، سیم وغیره وغیره دا د پاکستان بندیږي، دا به بندوو او نورې کاروایانې هم کېدای شي. اوس بیا په دې کې تاسو ته دا نور 2 خبرونه، دا د ډي خان ډېره اسماعیل خان یا د وزیرستان یا د پسیمه په پوله باندې د ډیورنډ په کرښه اوړېدل راوړېدل د ترهګرو یا د وسلوالو، دا خبر مې تاسو ته په دې وجه درکړم چې دا اوس چې کوم حکومت دی د پنجابیانو، مطلب د نون لیگ حکومت چې دی، دې حکومت ته دا ډیپټي ورکړې شوې ده چې ته یوه نریټیو خورا کړه. نریټیو دا نرم ریاست او سخت ریاست. اوس دا دوی د خلک په دې کنوینس کوي، یو ځل خو تاسو ته پته ده چې کوم په مونږ باندې دا منلې ده چې که دا فوج نه وای یا پلانی شی نه وای یا پاکستان داسې زورور نه وای یا جابر نه وای، زمونږ حالت به د سیریا او د پلانی د شام د مختلف د نومونه بیا اخیستل که نه، چې کوم
کم ملکونو کې لږ تکلیف دی خلکو ته یا ډیر تکلیف دی، ظاهره خبره ده. نو د هغه نمونه بیا راخیستل، یوه هغه بیانیه وه. د هغې بیانیې په بنیاد باندې چې کم خبر خپرونکی دی، کم د پالیسي حصه ده، کم د ووټ په وخت کې ووټ رای ورکوي، د دې ټولو خلکو ذهن سازي شوې ده. نو دا ذهن سازي بیا د دوی د ووټ ورکولو، د بیانیه خپرولو، د پالیسي کې خپله حصه اچولو کې په هر شي کې د ښکاري. نو دوی به همیشه د پاره د خلکو چې چا ذهن سازي شوې وه، همیشه د پاره بیا هغه چاته ووټ ورکوه چې څوک به د فوج ملاتړي وو. ځکه چې د دوی په ذهن کې دا وه چې چونکې په موږ نازک وخت راغلی، دا خو دوی ویل نازک وخت، چونکې په موږ نازک وخت راغلی دی، نو ظاهره خبره ده موږ ته داسې څوک پکار دی چې د فوج سره ښه کوارډینیشن وي. نو عمران خان هم په دې کې مزې وکړلې او نواز شریف هم پکې کوي مزې وخت په وخت باندې، او ټي ایل پی هم پکې راشي مزې وکړي، او داسې پکې جماعت اسلامي هم پکې په پښتونخوا کې مزې وکړي، فضل الرحمن هم خپله کیسه برابره کړي په دې چکر کې، ځکه چې لږ لږ شی ټولو ته میلاویږي. اوس دا بیانیان دا ډېره خطرناکه ده، سخت ریاست او نرم ریاست. مثلا دلته په افغانستان کې چې څه هم روان دي، د هغې نه یو سړی د سر بچ کولو دپاره دلته پاکستان ته په څه طریقه راشي، ظاهره خبره د باډر ورته کلاو هم راغلل چې په څه طریقه راشي، اوس دلته که 2 ورځې په سکون سره تیروي او خپل ځان ته څه حساب کتاب برابروي، واپس ځي یا څه کوي، نو دا دوی وایي چې دا نرم ریاست دی. نو د مونږ ذهن جوړوي چې اوهو د دې خلاف کاروایي پکار دی. ستا ټوپک ولې ایښی دی؟ مونږ به پاکستان ته دا وایي چې ټوپک راواخله، مونږ چې سهار هم ځو ته م وهه، د کور نه چې راوځو وهه هم، چې ځکه چې ته سخت ریاست یې. نرم ریاست خو تاوان دی، نقصان دی. نو دغه سخت ریاست بیا پوره خیبر پښتونخوا پوره که نه وي، لکه مطلب یو ضلع نیمه که بچ هم وي، دا پوره پښتونخوا یې بیا اصله والو ته پرېښې ده، ځکه چې دا سخت ریاست دی، نرم ریاست دی. او دا نرم ریاست به بیا واپس اپریشن هم کوي، ځکه چې موږ به ډیمانډ نه کوو. نرم ریاست خو به خلکو ته به وایي چې دا په دې کې تاسو ته تاوان دی، ځکه چې ترهګر دي تاسو نه بتې اخلي. نو بیا به دوی وایي چې ښه تاسو وایي چې مونږ نرم یو، خو ځای مونږ به سخت شو، بیا به اپریشنونه وي، پلانی شی به پلانی شی به وي. اوس د نرم ریاست او د سخت ریاست بیانیه د محسن نقوي د خولې نه په هغه وخت کې وه چې د پی ټي ایم بین کول، د پی ټي ایم هلته د جرګې په وخت کې وشوله. نو د دې مطلب دا و چې پاکستان چې څوک ماتوي، نو مونږ به پنجاب یا د پنجاب فوج او دا پوره کیسه د حکومت د پنجاب دا به هغه خلک په ګولۍ ولي، هغه خلک به وژل کېږي، جیل ته به اچول کېږي. جیل خو لا اسانه خبره ده، وژل کېږي به. اوس تاسو به دې سوچ وکړئ چې په دې جرګه کې څه دي. بیا دې جرګه کې چې کم هم د تورونه لګولي دي، او دا د نرم ریاست او سخت ریاست خبره پکې کړې ده، د دې لپاره داسې هغه جوړ کړی دی چې د بهر نه ورته فنډینګ کېږي، او موږ به 2-3 ورځې کې ثبوت هم درکوو. په 15 کاله کې خو آی اس پی آر ثبوت ورنکړ. آی اس پی آر به ویل چې موږ په 3 ورځې کې ثبوت درکوو، بیا به ویل چې موږ په نیکسټ پریسر کې به تاسو ته هغه درکوو، ثبوت درکوو. لا میلاو نشه ثبوت. او بل هوښیار سړي دا خبره وکړه چې د بهر کمپنۍ دي، نو دا ورته ډاکومنټري جوړوي. نو بهر کمپنۍ خو په جنا باندې مووي هم جوړوي، بهر کمپنۍ خو د پاکستان په هر شي باندې مووي جوړوي، کتابونه هم لیکي. خو بهر فند هغه سمه ده چې ډېره ښه خبره ورته وکړه. جرنالیست تپوس وکړه چې تاسو نه بهر ته فنډ راځي، وایي چې یاره په موږ باندې خو د ثبوت کې که ثبوت کولی شي. خو البته ټرمپ وویل چې موږ پاکستاني جنرالانو ته ما څوره ډالر ورکړي دي، او بیا هم زما دپاره نوکري نه کوي، مطلب کار نه کوي، زه د نوکري تپوس هغه نه کوم، توقع کوم، زما دپاره نه کوي، د طالبانو دپاره کوي. نو ده ورته چې دا خو په ریکارډ باندې ما نه دي ویلي، دا خو ټرمپ ویلي دي. بله خبره دا ده چې
یو عجیبه غوندې د ماشومتوب خبره یې کړې ده. دا ماشومتوب خبره نه وي، دا د مغرور چې څوک ډېر مغرور وي که نه، هغه داسې خبرې کوي، بې پروا خبرې کوي. ویې ویل چې دا جرګه خو ټیک ده، خو دا دوی ورته عدالت وایي، دا پیرل جوډیشل سیستم دی. نو اوس ته سوچ کوه، دا لاپروايي یا خو د کمعقلتوب نه کېږي، یا چې کله ته ډېر زیات د طاقت په نشه کې وي، ته ډېر زیات مغرور وي، تا نوکري پخه کړې وي، هغه وخت کې لاپروايي کېږي. نو ویې ویل چې د جرګې د کوي، خو د مسلو حل ایستلو دپاره دوی نشي راغونډېدی. نو په دې اسلام آباد کې چې روزانه کانفرنسونه کېږي، روزانه سیمینارونه کېږي او د مختلفو شیانو حل راوباسي، دا څه شي دي؟ بیا ووایي چې مونږ په پاکستان کې ترهګرۍ چیلنجز اینڈ سولوشن، دا هر دوم سیمینار هغه بیا تا مختلف خلک راټول کړي وي، پکې ملایان دې اچولي وي، پکې مختلف خلک دې اچولي وي چې په کوم باندې بین لګېدلی وي، د لشکر طیبه او جماعت دعوا بل شی، دا دې هم پکې اچولي وي، سپیکرانو پکې خبرې هم پکې کوي او دوی بیا حل درته راوباسي. نو که چېرته پښتانه راټولېږي او پی ټي ایم یې راټولوي، پی ټي ایم ملګري راټولېږي او هلته په دې باندې حل کوي چې زموږ د دې مسلې حل څه دی، د دې مسلې حل څه دی، دا مسله به موږ پاکستان ته څنګه وړاندې کوو، دا مسله به موږ څنګه وړاندې کوو. په دې کې دا دومره نشه ده په دا کې چې تا ته دا داسې ښکاري چې پاکستان ماتېږي، او پاکستان تا کله ساتلی دی. خو البته دا دی چې یوه کیسه دا و چې مونږ ته بده ښکاري چې دوی په پاکستان په ادارو پسې کنځلې کوي، د پکې غلیظ الفاظ یاد کړل که نه، نو غلیظ الفاظ یادوي. او بیا وویل چې کې پی کې، نو کې پی کې خو په آیین کې هم نشته، نه ستا په قانون کې هم شته، نه دا څه آیډنټیټي ده. نو تا څنګه د آیین خلاف یو کنځل وکړله غلیظ انداز کې؟ ته چې کې پی کې وایې، دا زموږ دپاره دومره غلیظ دی لکه یو تا ته چې کنځله کېږي، ځکه چې ته ډېر شعوري طور باندې وایې چې زموږ ته د شناخت کیسه جوړه شي، شناخت راته میلاو نه شي، نو تا ته کې پی کې وایې. دا تا کې پی کې چېرته ویلي دي، چېرته دې اورېدلي دي؟ خو ته د آیین خلاف ورزي کوې که نه، غلیظ الفاظ استعمالوي د پښتنو دپاره، د پښتونخوا دپاره، خیبر پښتونخوا دپاره. دا هغه خبرې دي چې دا راټولېږي، د دې نه یو لوی بیانیه جوړېږي، بیا په پی ټي ایم باندې ډزې هم کېږي، بیا په بله جرګه هم ډزې کېږي. نو یوه خبره شته چې مونږ په ګراوند کې هم د دې شیانو ډېر کلک غږ کوو، خلاف ولاړ یو، مزاحمت کوو، د بیانیې په طور باندې هم کوو، بیانیه بالکل نشو پرېښودلی. بله خبره دا ده چې خپل ځوانانو، خپل ملګرو ته وایم چې د پی ټي آی به یو 2-3 کارکون بېشکه ستا سره په پنډال کې ولاړ وي، فی الحال نوکري نشته، محسن نقوي ته نوکري میلاو شوې ده که نه، دلته په حکومت یې دی، نو سبا به دوی ته هم نوکري میلاویږي، نو ډېر تاوان دی. بیا بیانیه چې دا څومره بیانیه جوړه ده، د کومې بیانیې په بنیاد باندې چې په پی ټي ایم ډز کېږي، دا بیا دې نوکرانو د پی ټي آی خلکو، د پی ټي آی حکومتونو په پښتونخوا کې هم، په دلته په وفاق کې هم، د دې حکومتونو دا بیانیې جوړې کړې دي. که اوس یې زه درته شمار که تاسو ته به در یاد شي چې او پلانۍ، لکه عمران خان چې وویل چې لکه مثلا پښتانه طالبان اوس ټول پښتانه دي، نو ټول پښتانه طالبانو سره ولاړ دي، او بل چې کله ته ورشې هلته پته نه درته لګي چې کم طالب دی، کم د عام پښتون دی. نو دا بیانیه عمران خان جوړه کړې ده چې کله نوکر و، مطلب هغه نوکري تاسو پیژنئ که نه، دا چې اوس محسن نقوي او د پنجاب دغه یو څو کسان یې کوي، دا پارټۍ یې کوي، نون لیگ، نو دغه خلک ډېر زیات په دې باندې تکیه مه کوئ، ډېر زیات په دې باندې څوک خفه کوئ مه، د دوی په سر کې، د دوی د خوشحالولو په سر کې څوک خفه کول نه دي پکار. نور چې په دې جرګه باندې کم تشدد کېږي،
د دې ډیر په شدید الفاظ کې مزاحمت کوو، او زه په دې باندې فخر هم کوو چې عوامي نیشنل پارټۍ بیان هم جاری کړی دی، کمیټۍ اعلان یې کړی دی چې هلته ورځي. نو هغه کمیټۍ چې ورشي ما ته به داسې محسوسیږي چې زه هم په هغه جرګه کې یم. نو خیر ورته غواړو او کامیابي ورته غواړو، او غواړو چې یو ځوان ونه ځورول کیږي. زخمی کېدل خو لا ډیره لرې خبره ده.